د صدیقینو صبر هغې بیا دای چې کله مصیبت و غم ور باندې راسي دی په دې مصیبت و غم باندې ډېر خوشحاله وي او دی په دې زړه کې په دې باندې خوشحاله وي او دی په دې وجود کې په هغې باندې خوشحالي ښکاره کوي او دی په دې زړه کې په هغې باندې زړه ښیي چې الله تعالی زما سره مینه لري ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی اذا احب الله عبدا صب علیه البلاء چې کله الله تعالی د یو چا سره پر دې مځکه باندې محبت لري نو بیا خو پر هغې باندې الله تعالی الله بلاوي او امتحانونه را استوي پر هغې باندې بیا امتحانات د باران د څاڅکو په شکل راځي د باران څاڅکي چې ولګېږي چې هغه وچ سوی نه وي دویم ولګېږي چې هغه لا وچ سوی نه وي دریم ورپسې ولګېږي چې هغه وچ سوی نه وي څلورم ورپسې ولګېږي نو یار یو مصیبت دی چې هغه تللی نه دی دویم را ورسېدی چې دویم لا تللی نه دی دریم را ورسېدی بیا پر هغې باندې مصیبتونه د باران د څاڅکو په شکل راځي ځکه دا د الله تعالی ترتیب دی یو صحابي پیغمبر علیه صلات وسلام ورته پیغمبر علیه السلام ته راغلی د الله رسوله زه ستا سره محبت کوم پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فانظر ماذا تقول ته په دې خپله خبره کې فکر وکړه ته اوس ما ته څه وایې هغه بیا ورته د الله رسوله په خدای قسم زه ستا سره محبت لرم پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فاعد للفقر تجفافا بیا خو د مسکنت دپاره تیار سه بیا خو د ستړو دپاره تیار سه بیا خو د مصیبتو د غمو دپاره تیار سه ځکه چې کم سړی زما او زما د رب سره محبت و مینه لري پر هغې باندې مصیبتونه دومره په چسپاندي او تکلیفونه په چسپاندي باندې راځي لکه د غره په دره کې چې د لوړ طرفه څه کښته طرف ته اوبه څومره چابه کې راځي لکه د غره په لوړه دره کې چې د لوړه طرفه څه اوبه په څومره چسپاندي کښته طرف ته راځي بیا خو پر هغې سړي باندې مصیبتونه هم دومره په تلوارو چسپاندي باندې راځي نو چې کم څوک په صدیقینو کې الله لیکلی د هغې د صبر شکل داسې چې پر هغې باندې کله مصیبت راسي نو هغې د مصیبت په دوران کې ډېر خوشحالی هغې په مصیبت باندې زړه ښیي او هغې په باطن کې د دې خوشحالي محسوسوي په دې خاطر چې مصیبت راتلل دا د الله تعالی د محبت نښانه وي ځکه د مصیبت په وجه کله کله الله تعالی سړی کوم ځای ته رسوي حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یو روایت دی هغه وایي چې کله د قیامت میدان جوړ سي نو انسانیت باندې دا میدان ډېر سخت دی او د حساب و کتاب کیفیت دی او انسانان ټول په خپلو خولو کې غرق دي او بعضې مواضع او بعضې مواقع دومره تکلیف جني چې کله د الله تعالی د طرفه جهنم پر قیامت والا باندې راښکاره کیږي او د انسانان د هغې غیظ و غضب او خشم ویني بیا خو که د یو سړي سره د اویا انبیاو عمل ورسره وي لا به د هغې عقیده دا چې نن زما سره نجات و خلاصون نسته په دې دوران کې یو سړی ولاړ سي یو منادي ولاړ سي یو فرشته یو مخلوق ولاړ سي نو هغې د انسانانو ته یې ولاړ سي چې د کم چا نن پر دې خپل رب باندې قرضه و کور باندې دی ولاړ سي هغې د دې خپل رب څخه قرضه و کور واخلي د قیامت ټوله انسانان او د قیامت میدان کې ټوله انسانیت به حیران وي چې هغې به څنګه خلک چې د هغې نن پر الله باندې قرضه باندې ده د هغې مقروض او د هغې پوروړی نن د الله تعالی ذات دی د انسانانو به په دې باندې سره نه خلاصېږي چې د الله تعالی پر ذات باندې د چا قرضه باندې ده نو دې وخت کې به هغه منادي دویم اعلان وکړي ورته هغه خلک نن د الله تعالی پر ذات باندې قرضه لري هغه خلکو نن مقروض او پوروړی د الله ذات دی چې په دنیا کې الله تعالی پر هغو باندې تکلیف راوستلی و دنیا کې پر هغې باندې الله تعالی غم ایښی و په دنیا کې پر هغې باندې الله تعالی پریشاني او بیماري ایښې وه او د هغې غم په خاطر باندې د هغو د سترګو څه اوښکه راتوسوې وه نن ولاړ سئ د دې خپلې اوښکې بدله او قرضه د خپله ربه څه واخلي نو بیا به د قیامت په میدان کې یو سړی ولاړ سي زما په کور کې پلانکی غم راغلی و زما ټوله زندگی په مسکنت کې تیره سوې وه زما ټوله زندگی په غم کې تیره سوې وه زما ټوله زندگی په پریشانی او په بیماری کې تیره سوې وه او د هغې پریشانۍ او بیمارۍ په خاطر زما د سترګې څه اوښکه راتوسوې وه نو بیا چې الله تعالی د قیامت په میدان کې د دې سترګو د اوښکې بدله په کم شکل ورکوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي هغه به داسې نعمتونه وي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب امرئ چې هغې به نه سترګو لیدلي نه به غوږو اورېدلي نه به د انسان دل و دماغ کې د هغې فکر تصور در ورسره ګرځېدلی
او د ترمذي شریف روایت دی چې کوم خلکو په دنیا کې راحتمنه زندگی تیره کړې ده هغوی په دنیا کې غم و پریشانی نه ده لیدلې پیغمبر علیه السلام وایي یود اهل العافیه دغه د عافیت او د سلامتیا خاوندان هغه به دا خوښوي لو ان جلودهم قد قرزت بالمقارز کاش کې په دنیا کې زموږ بدنونه په غچانو غچي سوي وای کاش کې په دنیا کې موږ بیماری و ناجوړی او تکلیفونه لیدلی وای خو نن دغه اجرونه او دغه نعمتونه او ثوابونه چې دې خلکو ته ورکول کېږي کاش دا زموږ هم نن په نصیب سوي